جلال الدین رومي فرمایي وای د برداشت په غوږونو اورېدل کوه او د رحم په سترګو لیدل کوه او د محبت په ژبه ویل کوه. نو جلال الدین رومي خو د احساس او د درد خاوند دی. هغه چې دا کومه خبره کړې ده نو دا ډیره جوهره او ډیره قیمتي ده. د برداشت په غوږونو اورېدل کوه مطلب دا دی چې د اختلاف رائے احترام کوه. په نورو خلکو خپل مرزي مه مسلط کوه. ضروري نه ده چې ته دې ټیکې او بل دې غلطي او هر یو سړی دې ته غلام کی او په هغه باندې د خپل مرزي او خپل رائے چې کم دی هغه ومني. نو او بل خبره دا ده چې د رحم په سترګو لیدل کوه. نو مطلب دا دی چې دا کله مونږ یو چاته وګورو نو مونږ ته دغه د مخ د تاثیراتو نه پته ولګي چې د ضرورت د کمې خبره دی. که په مونږ کې رحم وي چېرې دی په یره کې دی وږی دی تږی دی په مسله کې دی او دی د دې مسلې نه مونږ څنګه راوباسو. او بله یوه خبره دا ده چې دا کومه مونږ د قوت سماعت او قوت بصارت دا خو ځناور هم کوي خو د انسان امتیاز دی چې د سره قوت ګویایي ده. نو او هغه قوت ګویایي الله تعالی د دې دپاره ورکړې ده چې ته په دې باندې د محبت ژبه ووایې او د محبت ژبه دومره زوروره ده چې هغه انسان بدلی د جهالت نه معرفت طرف ته راولي د تیارې نه رڼا طرف ته راولي د بغض نفرت حسد او د نورو مطلب اخلاق رذایل نه را آزادۍ دغه طرف ته راولي د انسان سره همدردۍ ته د انسان سره غم شریکولو ته او د انسان سره مدد کولو ته راپاروي.